السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې مونږ دلته چې کوم مونږ ماونټي جوړو هغه هم جوړو او تاسو کو دلته وګورئ مونږ سره دا سټیر چې کوم دی د بر راختلی نو دلته مونږ سب بند دي نو مونږ به دا زیم پکې کولاو او مونږ به دلته هغه ماونټي جوړو دی رپاسه یو چت غونتی وي او هم پې رپاسه جوړو صحیح ده. نو اب څنګه جوړو زه اول دا مونږ دا کړو ګروپ کړو نو زه به دا ټول د دې ځای نه اوچت کما چې زه لاندې دغه سره نه ټچ کېږم او په زیډ اکسس به زه دا بره باندې بوځم کیبورډ نه چې دا بره بټن ووهئ دا ایرو بټن نه به تاسو په بره باندې دي تاسو به دلته یو ریکټنګل جوړوئ هغه ریکټنګل به مونږ بره خېجو هلته نو زه به راځم دا څونه دی چې مونږ دلته ښکاره کوو نو دا به زه دغه شانتي ده بوځم او بیا به داسې بوځم او دلته د دې پورې مونږ سره ښکاره کول پکار دي داسې نو دا ریډ اکسس باندې به دا داسې یو ځای کې او دلته هم دا تاسو یو ځای کوئ نو وګوره تاسو دا ریکټنګل جوړ شو اوس دا ریکټنګل به تاسو بره بوځئ دا به داسې ونیسئ او په زیډ اکسس پې بوځئ چې دا بالکل هغه بل سره ټچ شي داسې چې دا موږ ته پته ولګي چې دا د دې لپاره ځای دی نو زه به اوس داسې چلو کوم چې زه به دا کنټرول ایکس کما یو منټ کنټرول ایکس زه به دا ټول سلیکټ کم او اوس به کنټرول ایکس کم بیا به زه دا ډبل کلیک وکم او د چت کې به زه داسې اکټیویټ شم لکه چت به دا چې کوم ګروپ و نو د بلې ګروپ کې دننه ور انټر شم او بیا به دلته راشم ایډیټ ته او ایډیټ کې به پیسټ ان پلیس کم نو ما سره به څه چلو شي چې دا دی به ما سره اوس هغه دی کې دا خالي کوي ګوره دا به تاسو داسې لاندې بوځئ او پرېږدئ نو ګوره دا به تاسو اوس خالي شي تاسو وګورئ دلته موږ سره بل چت دی موږ ترې لاندې کتلی نه شو خو دا دغه دی وګورئ هغه دی کې تاسو وګورئ یعنې اوس هغه خالي شولو نو دا چت خو تاسو سره جوړ شو دا به اوس داسې چلو کوئ واپس به دا راوړئ په لاندې باندې نو دا به دې ګوټه ونیسئ یا به داسې چلو کوئ چې دا دی موږ ته معلوم دی نو دا دی به ونیسئ او د سټیر په دې ګوټې کېرئ هغه یو ګوټ باندې دا بالکل دلته برابر راشي ورته وګوره اوس د دې لپاسه تاسو یو کمره غوندې جوړوئ نو جوړه کوئ زه راځم او داسې علم د دې نه تقریبا 8 فوټه علم او بیا په داسې باندې دا یو لاین علم او بیا دا لاین دې کې میلاوم اوس دا دی به زه د خیر دا به موږ اډجسټ کړو زه به د دې نه لږ بار طرف ته یو افسټ والم نو افسټ به والم 4.5 یعنې 4.5 انچه نیمه خښته صحیح ده انټر به کې او تاسو وګورئ تاسو سره دا دیوال جوړیږي که نه جوړیږي ورته وګوره داسې صحیح ده دا ورته جوړیږي دا ایکسټرا لاین دا ډیلیټ کړئ د دې ضرورت موږ څه نشته دی داسې موږ څه د دې ضرورت نشته دی دلته وګوره دا دی موږ څه خالي شو او اوس به دا دی به بند کړئ دغه چې دلته به دروازه وي او اوس دا باقي تاسو دا ایکسټروډ کړئ نو دا به څونه ایکسټروډ کوئ دا به موږ کو تقریبا تاسو یې کولی شئ د 8 فوټو پورې بیا به تاسو دا بند کړئ دې کې دلته به دا هم بند شي نو دا غم مه کوئ داسې دا ډیلیټ کولی شئ واپس خو دلته به زه چلو کوم چې دا به یو دروازه دپاره چې څونه دی راغونه دی به زه بره هایټ کې والم تقریبا 9 فوټه به والم او دا ډیلیټ کا موږ سره داسې چل وکړو چې دا به موږ پش پول په ذریعه باندې په شا بوځو داسې او داسې بیا پرېږدو نو وګوره هغه دی کې موږ هغه دروازه کولاو پاتې شي صحیح ده باقي تاسو دا دې کې د دې ګروپ نه وځئ او راشئ دا لږ معمولي غونتې ایکسټروډ کړئ دا مساوي کوي یا به موږ دا وکړو چې یاره مثال کې ته پر دا موږ وکړو تقریبا 2 فوټه او دا به موږ 2 فوټه نو دا هغه مونټی را نو موږ سره دلته دا سټیر هم چې کوم دی دا هم کور شو او دا دیم موږ سره جوړ شو د دې دغه لپاسه په دې به موږ دلته یو دغه جوړ کړو داسې چې زه به راشم یو فوټ به راشم په داسې باندې او په بره باندې به زه لاړ شم تقریبا 4.5 انچه او بیا به داسې په بره باندې 4.5 انچه په دې سره یو ځای کړم دا هر یو سایډ سلیکټ کا دا بار سایډ سلیکټ کا او اوس به راشي دلته موږ به په دې پالومي باندې کلیک کوو بیا په دې کلیک کوو نو به تاسو سره یو دغه جوړ کړي صحیح ده
او که دا بندوي نو دا بند کړئ داسې دلته راشئ په دې باندې کلیک وکړئ دا به ورته بند شي. نو بس ننني کلاس کې مونږ دا خبره وکړله، انشاءالله په مونږ را روان کلاس کې به بیا ګیټ باندې کار کوو. نو هغې پورې اجازت ماله راکړئ. د الله حافظ.